لکه کانسر، لکه د زړه ناروغۍ، لکه د اعصابو ناروغۍ. دلته ډېر پکې زنانه دي چې هغه په هغه بله کلینیک کې دي، د زنانه په کلینیک کې هلته ډېر زنانه دي. هغه هم په ویډیو کې نه زه راوستی، یوازې دلته پایوازانې دي او دننه د موږ سره دومره مریضان دي چې هغه شاوخوا ګرځېدی نه شي. عرض دا ده د موږ مشرانو ته، د موږ مسؤلینو ته دا عرض ده چې موږ دلته تقریبا یوه هفته یا یوه جمعه کېږي دلته راغلی یاستو. د موږ سره پیسې، د موږ سره ټول امکانات ختم دي. یوازې د موږ سره کوم چې دغه کارت، دغه کوم کارت چې دی د کانسر کارت دی، د شخصا د ما سره دغه تاریخ میاد سبا پوره کېږي. د امکان لري چې د ما مریض دا بالکل د سیستم نه وباسي، کنسل کړي او یا به یې 3 میاشتې نور شاته وغورځوي. نو موږ دلته چې دغه د خپل حکومت د امارت اسلامي مسؤلینو سره دلته څو ورځې موږ دلته خپل کارتونه هم ورکړه. کوم کارتونه چې موږ ته په جلال آباد کې د متحدینو په شاپخانه کې راکړل شوی وو، نو هغه مو دلته راوړه. دوی له موږ سره وعده وکړه چې تاسو ته د دوشنبې په ورځ باندې موږ لار دا هر شی برابروو. نن دوی ته مې خبره وکړه، دوی وویله چې یو خواته د پاکستان حکومت چې دی فوجیان د نن شپه مریضان تللی وو، مریضان نه پرېږدي، یو خواته زبري بېرته راستون شو. نو موږ اوس فلحال د کمیساري ته لاړو، د رئیس صاحب سره، د مسعود سره مو خبره وکړه او دوی ته مو وویله چې موږ د کسان چې راغلي دي د ټول خلک الحمدلله د تاسې اتباع دي، د تاسې دغه ملت خلک دي، دا راغلي دي. د موږ دا حق د خپل مشرانو ته، موږ مسؤلیت د تاسې په غاړه کې ده. له دې نه ونیسه تر محشره پورې تاسې مکلف سي موږ ته دغه لار، د دیپلوماتي لار هواره کړي چې موږ خپل مریضان بوځو. چې په موږ باندې ځینې مریضان دلته وفات کېږي، ځینې وخت پرې قضا کېږي. نو د موږ دا خواهش ده چې موږ ته د لار خلاص کړي او چېرته که نشي کېدی ونیسي، نو بیا موږ له تاسې نه سخت خفه یو، سخت ازرده یو. بیا موږ نور څه توان نه لرو، بس خدای ته بیا صبر کوو د خدای په دربار باندې. نن دګه 2 کسه وفات شو. یو زمونږ د کلي سار دغه ته وفات شو. نن سار دغه یعنی یک کسی امروز از این برادر میگه که از قریه ما بود وفات شد. 2 نفر کلی مردم شاهد بوده که وفات شده. 2 کسان وفات شده په حق رسیده. هغه یو موږ ولیده چې دلته وفات شو، هغه موټر کې واچو او بیرته ویو غریب ته ځنې ورته وتړلې. پوه شئ دلته ډېر بد حالت د مریضانو